د نجیب ننګیال له حقیقتونو ډکې خبرې د اتل شهید عارف وزیر په اړه دا چې نجیب ننګیال څه ویلي ویډیو کې وګورئ. د دې سړي نو واقعا لویه ګناه دا وه چې پښتون و. پښتون کېدل اسانه او ساده خبره نه ده. په پښتو ویلو څوک نه پښتون کېږي. ازادي پښتانه ته تر ټولو ارزښتمن دی. له خاورې دفاع په ناموس ننګ د پښتانه خویونه دي. له پنجابي سره ناسته پاسته پښتانه ته آر دی. څه خو یې خبره منل، مزدوري کول او غلامي منل. دې سړي د پنجابي استعمار پر خلاف رسا نارې وهلې او شهید کړی شو. په سینه ولګېد، په غاړه، په سر. مرګ یې ولیده او د مرګ خبره یې ورته لکه لمر معلومه وه، خو سر یې ټیټ نه کړ او په بې غیرتۍ ونه مړ. برعکس د پنجابي مزدور طالب هم ځان ته د ازادۍ د لارې مجاهد وایي چې ښځې یې د باجوړ په کمپونو کې له پنجابي سره ګرو کېنولې وي. په کابل کې جهاد کوي، هغه هم داسې چې بارود په کېږدي. معنا له هغې خو ورته تېرېږي. بیا وطن ازادوي. که طالب نه وای د عارف وزیر په څېر به زرګونو افغانانو د وژلو جرأت پنجابي نشو کولی. طالب د پنجاب دړونکی سپی دی. زړه یې چې هر مظلوم افغان پر داړي او شهیدوي. خو رښتیا دا دی چې موږ د ملي شعور مزل تر پخوا ډېر په سرعت پیل کړی او حتما منزل ته رسیږو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.